ساله باشی؟ یک 56 57 ساله هستم. دمی 56 ساله دمی زندگی دمی رقم حکومت دیده بودی؟ نه نیده بودم. نه واقعا حکومت امنیت آورد دزدی گم شد چی گم شد. والي صاحب د لنږدې نه لیدنه د والي صاحب خلکو سره ناست ولاړه لري والي صاحب کنټرول کوي په اداراتو ګرځي هلکه دغه دې راته ویلې والي صاحب مو وایه ملنګ وایه ملنګ وایه والي صاحب چې دی موږ سره همیشه په یو ځای کې موږ د تګاو د هلسای دواړه یو ولسوالۍ دلته د اوس بېل شوی دی هلسای ولسوالۍ موږ والي صاحب نه ډېر خوشحال یو. ما از سرک شتاعت داشتیم که این سرک بینی واضح است اینی دکان ما زیاده اینی سرک از کند کپر در روز 2 دانه 3 دانه رکشات اینجا چپا میشه بسیار ما با مشکلات دچار هستیم. این چند کیلومتر همین سرک طول داره؟ این از کجا شروع میشه تا کجا ختم میشه؟ حال دمی روزای فعلی در روزای جاری نرخ تیل چطور است؟ پایین آمده؟ نرخ تیل خوب است. نرخ تیل خوب است. دیزل تقریبا 7 روپیه پایین آمده است. پترول 1 روپیه پایین آمده است. خوب تر شده نرخ تیل. انگیزه تقاضا و همکاری دوستا بوده که ما در این عرصه تانستیم که در قدم نخست و قدم اول به همکاری دوستا و به اساس تقاضا و به اساس لزوم دید شرایط وقت ما در بخش سپورتی یک بخش والیبال داریم، یک بخش کرکت داریم، یک بخش فوتبال داریم. دیگه در مقر قماندانی امنیه ولایت کاپیسا بعد از ادای نماز دیگر مجاهدین هغه په مسلک باندې نه پوهېدل. اوس الحمدلله په هر بخش کې که هغه د بررسۍ بخش دی یا د کشف بخش دی امریت دی. په ټوله کې ویلی شو چې د کاپیسا ولایت مسؤلین جناب والي صاحب، جناب قمندان صاحب او نور رئیس صاحبان، رئیس استخبارات یا د علماو شورا ریاست او تعقیب فرهنګي محکمه، دا په ټوله کې د کاپیسا ولایت مسؤلین د ولس سره یو ښه تعامل لري. ولس ستونزو ته په وخت رسیدګي کوي. ولس کوم مشکلاتو ستونزې سي لرې پراتو سیمو کې که هغوی دلته راځي دلته ورته رسېدنه کوي. کال ته احیانا ضرورت کېږي دوی هلته خپله ورځي. بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونه او نیکو هیلو مارکلای کوم. خوشاله یم چې زه ته بابا ځای یو ځل بیا د ګزارش یا د راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې. قدرمنو دوستانو تاسې به خبر یې چې موږ د ښکلي لرغوني کاپیسا ولایت څخه تاسې ته روزانه نوي ګزارشونه تاسې ته موږ وړاندې کړل او دا آخري ګزارش غواړو چې تاسې قدرمنو دوستانو ته بیا هم په تکرار سره یو نوی ګزارش در وړاندې کړو او تاسې ته د دغه ولایت د مختلفو برخو څخه ګزارش برابر کړو.
تاسې به خبرې سي قدرمنو دوستانو د کاپیسا ولایت هغه د هیواد د 14 ولایتونو څخه داسې امنیتي وضعیت یې ماشاءالله ډېر ښه ده د ډاډ وړ ده. دلته موږ دا 15 شپږ ورځې چې دلته موږ تېرې کړلې واقعا چې دلته د خلکو مینه مو ولیدله دلته مو امنیتي وضعیت ډېر ښه ولیده دلته موږ شپه ورځ ګشت ګزار درلوده. نو اوس غواړو د دغو خبرو د تصدیق په برخه کې د خلکو نه دلته په دغه چوک کې دا هغه چوک د قدرمنو دوستانو چې د دغه ولایت یو سمبول ده او ډېر ښایسته چوک یې دلته جوړ کړی ده. دا د ښاروالي کوششونه دي د دې ولایت ښاروالۍ موقعیت چې زحمت باسي تکلیف باسي او ډېره خواري یې کړې ده دلته په ټولو برخو کې فعالیتونه د دوی روان دي. د راځه نو خو ډېرې خبرې زه نه کوم قدرمنو دوستانو یو تن هیوادوال به دلته پیدا کړو یا څو تنه به پیدا کړو د امنیتي وضعیت په اړه باندې د دوی نظریات به واخلو د بیا رغونې په اړه باندې به نظریات واخلو. آخري ګزارش د دوستانو نو هغه دوستانو هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کړي دوی نه ډېره مننه. لا بس یو هیوادوال به دلته پیدا کړو. سلام علیکم برادر مادر شجاع جور قراری است بخیر است حال اول خوش است زنده باشید. مهربانی که خود ببینید و معرفی کنید. لال محمد هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب. بسیار خوب لال محمد خان بگو که دیگه در مرکز شما به خاطر چی آمدید؟ در مرکز اینجا به خاطر ما موتروان هستیم ساری میبریم اینجا به خاطر ترانسپورت است اینجا ترانسپورت ما بسیار خوب است. حالا مهربانی خدا بله سر چطور است وضعیت امنیتی چطور است؟ وضعیت امنیتی بسیار خوبش است واقعیت از سابق کده حالا بهتر است. ساعت 12 بجه شب کسی برد بگو که من در مدیراتی میرم از تگاب از نجراب برد بگو میایید اینجا؟ بله چرا نمیایید؟ از این ساعت 12 بجه شب رفتم میتونید؟ عزیزم میریم عزیزم هیچ مشکل نداریم. پستای امنیتی در پست امنیتی است بیادر پرسانت میکنن سوال میکنن که شما بیادر چیز مشکل در راه بود نبود پرسانت میکنن. یک سوال دیگه است که تو حکومت در عمر دیده بودی راست بگو. او سابق دیگه خراب بود دیگه. از نظر نگاه امنیتی بسیار خوب شده است. این که کار و بار هم مساعد میشه به مردم و مقصد تحمل داشته باشه. مادر شجاع جور خیراتی دستان تر از بخیر موضوع کردی بیشتر. خوب است که خیراتی شکر بر خدا. اسم من قند آقا. قند آقای کجا؟ قادمی گلدان هستم. از گلدان؟ بله. از مرکز؟ از مرکز. ماشاءالله در مورد همین وضعیت امنیتی گپ بزن که در گلدان در چهار طرف گلدان در ولسوالی در حوزه چطور است؟ امنیت برقرار است امنیت خوب است بسیار خوب است امنیت بیخی تامین است. چند ساله باشی؟ یک 56 57 ساله هستم. دمی 56 ساله دمی زندگی دمی رقم حکومت دیده بودی؟ نه ندیده بودم نه واقعا حکومت امنیت آورد دزدی گم شد چی گم شد منافقی گم شد کل چیز گم شد دولت آرامی است فعلا یعنی حکومت شرعی نظام شرعی حکومت عدل است. مثلا از میگه میخوای که چی بری در کابل بری ساعت 1 بجه شب یا کار بر پیدا میشه میگه که ساعت شوی موتر است چرا نیست بدل آزاد نمیده بدل جامعه هیچ گپی نیست خیرت قرار قراری است. چک پوینت های پلیس میبینی پلیس چطور از در قانون برابر است در دریچه نظامی میگردن مجاز است تمام تشکر از شما زنده باشید. نمی شقلا ولد عبدالعلیم دی کاپیسا ولد تگاب رسالی سخی ماشاءالله داره تواسي د تگاب نه تر دې چې پورې پاسانه را لیکم سخی الحمدلله ډېر په امن سره راغلو او شکر ده هر وخت کې شکر باسو امن فضا ده انساني امارت ده شرعي حکومت ده امن فضا پکې ډېره زیاته یعنی د هر چا حقوق څوک د چا حقوق وړی نشي الحمدلله حق به حقدار سپارل شوی ده ته زه وایم نسته مسلې دي چې جګ سال ته کېږي خاطر سي هر څوک خپل وادي اوس عام تامه ده خپل قانون او خپل هغه ده امنیتي ورګانونه کوم مجاز دي الحمدلله ډېر اطمینان سره امنیتي ورګانونه سره دي په مجاز دي په باندې دي لباسونه ماشه ډېر خوندور دي دا د چی شي خوان تر کې د عبارت بسته د کراته امن فضا د علما دي مشایخ دي پکې وزارتو کې مشایخ دي په قومندانۍ کې مشایخ دي مفتیان دي ټول الحمدلله قارن علما دي یعنی حکومت د خلکو په برابر کې سلسوای لري او زیات سلسوای لري ماشاءالله زمونږ د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل هدف دا ده چې تاسې دوستانو ته زموږ د هیواد ښکلي تصویرونه
ښکلي خلک او بالاخره د حکومت لاسته راوړنې تاسې ته په ولایتونو په ولسوالیو او په کلیو کې در وښیو نو بیا هم زموږ خپرونه دوام لري قدرمنو دوستانو موږ سره پاتې سئ زه مولوي صاحب بلال یم د لسای ولسوالۍ مدیر وشت زکات یم که ډېر ښه چې مدیر صاحب دا راته وایي چې دغه هغه څنګه ده د ښاروالي فعالیتونه دلته په محمود راقي کې د تا په نظر د تا د خوښې وړ دي یا نه الحمدلله ټول کارونه په منظم روان دي ډېر په خوشحالي سره ډېر په اتحاد الحمدلله موږ داسې والي لرو چې انشاءالله چې ټول کار په صحیح منظم سره روان دي دا د دوکاندارانو لخوا خو به داسې بیا هغه نه کېږي دغه چې ورته وایي ظلم غوندې خو به نه کېږي چې د 100 روپۍ شی په باویار پېرل نه ځکه چې د موږ خپل ښاروال چې دی په نرخونو باندې ګرځي هلته ګوري څه قیمت دوسیږي بیا دلته محاسبه کوي په هماغه قیمت باندې خرڅېږي انشاءالله نه شي کولی چې دوی خپل په زړه خرڅ کړي والي صاحب د نږدې نه لیدلی د والي صاحب خلکو سره ناست ولاړه لري والي صاحب کنټرول کوي په اداراتو ګرځي هلکه دغه دې راته ویلې والي صاحب مو وایه ملنګ وایه ملنګ وایه والي صاحب چې دی موږ سره همیشه په یو ځای کې موږ د تګاو د لسای دواړه یو ولسوالۍ دلته د اوس بېل شوی دی لسای ولسوالۍ موږ والي صاحب نه ډېر خوشحال یو داسې موږ سره ګرځي لکه ورور یعنې د تاسې پوښتنه کوي د داسې احوال اخلي زموږ د ادارې زموږ د ولسوالۍ د خپل د تګاو ولسوالۍ د کاپیسا ټول ولسوالیو باندې ګرځي دې خبر د هر ولسوالۍ نه هر ولسوالۍ و تګاو ته ځي د لسای ته ځي او امني قومندان څنګه ده الحمدلله دا هم برجسته مجاهد دی ډېر ښه بیا د دې معاون چې جهادي مولوي صاحب دی ډېر خوندور سړی دی دی په ګرځي په مو باندې همیشه د تګاو ولسۍ ساعت ټول موږ سره لیدای شو موږ نه غوندې اوس هم هلته د سربندي وه والي صاحب او استخبارات مولوي صاحب او هغه جهادي مولوي صاحب ټول همالته ټول یو ځای وو کاشکې تاسو ټول مشران د سطحه د وزارت مشران هلته وو تاسو به ماشاءالله د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د موږ هیوادوالو سره چې څومره خبرې کوو لا خوندور کېږي خو د موږ ټایم وخت ده سلامت باشید. جان جو قراری نام چی است؟ صاحب الحق. صاحب الحق کجا؟ از ولایت پروان. صاحب الحق چطور است دیجا همین نرخا در کنترل سیت خونه است که مثلا یک 200 گرم نان در 100 گرم بده یا در 100 گرم همی قانون مقرر در محمود راقی در نابایا و در قصابات یعنی والا خوب است خدا را شکر قیمت ها برابر است و قسمی که قیمت ها از طرف امارات اسلامی داده میشه خدا را شکر به قسم پیش میبرن یعنی نرخا کنترل است بیشک والا بیشک اینطور است که بعد در کابل ما سر امینان سیر نمیشیم دیگه خوب امینان از یا چطور است والا خوب است اینجا دیگه تقریبا از کابل که فرق میکنه نار خورابری نیست مرابر واری که میباشه که هم چقدر کندان میزنی کنده نمیشه نه خوب است خوب یعنی از آرد وطنی نه جور چی میشه مختم میشه قصابا چطور است خوب گوش میده نه خوب است والا دیگه قصابا غلطی نمیکنه که مثال برش میگی گوشت رانه بده او بیادر از گردنه بده نه دیگه قصاب هم قسم و مال خود به ترتیبش میفروشه دیگه چیزی از رون چیزی از گردن چیزی از هر طرف اما اندیوال چی کار است نه پوسترت کی سال است می خصابی کیلو چند میره گوشت کیلو چند است گوشت گوسفند کیلو 200 روپیه کیلو 200 است گوشت چی گوشت چی مرغ است خب گوشت مرغ خوش داری از گوسفند گوسفند خوب است دیگه قیمت زیاده باز مجبور میشی که از مرغ بخری یا برای مرغ باید بخره چطور از اینجا کاربار است برای مردم یعنی کار پیدا میشه کار کجاست کار کجا حال زمستان میاد تو چی کاربار میکنی ما هیچی بیکار هستی ما دیگه میگردم دیگه اگه بخوای که کار کنی خب کار خوب پیدا میشه چرا کار نمیکنی چرا کار میکنم بله او صحیح علیکم وطندار سلام علیکم مادر شجاع جور قراری است برادر چی شکایت داشتی ما از این سرک شکایت داشتیم که این سرک بینی وضعیت از این دکان ما از برادر اینی سرک از کام کپر در روز 2 دانه 3 دانه رکشات اینجا چپا میشه بسیار ما با مشکلات دچار هستیم این چند کیلومتر همین سرک طول داره این از کجا شروع میشه تا کجا ختم میشه این از پل سیاد شروع میشه تا دیوالی ختم میشه چند کیلومتر راست
چند دقیقه راه است در موتر؟ در موتر یک 7 دقیقه راه است الی 2 دقیقه. این چند سال میشه که رقمی است؟ این تقریبا 7 سال میشه. پیش از او خوب بود گزاره میشه تا فعلا بیخی بود. حالا بیخی است کار افتیده. میزم مخامخ سرکای خامه. جان جور قراری است. شما زرنج والا هستین یا رکشا والا؟ امیر رکشا والا است. ما والا در سرک بسیار با تکلیف هستیم. چه خبر میشه که همین تکلیف بردان پیدا شده؟ سرک 2 سال شده که بیخی خراب شده دیگه. توجه برای سابق چطور بود؟ سابق خوب بود اگر جور. حالا از 2 سال تا حالا دیگه روز به روز خراب شده. ما شاید نویسه که روزانه 2 تا 3 تا میشه چپا میشه. با شهروالی همین شکایت رساندن و چی میگن ماموری؟ والا دیگه نمیفهمم که چه میگن که ایشان نشیشته. شما نشیشته دیگه خودت هم نشیدی؟ نه ما اینجا آمده نگام پاره می تو یک سال کردیم میگه با تو رفته. و هم یک 6 ماه بعد 1 سال بعد میان و میرن بس. احمد سمیر هستم از ولایت کاپیسا. این تانک تیل می خیرخواست سرک سیان. این تانک تیل ما بیش از 20 سال فعالیت داره و 3 پایش فعال می باشه و در ضمن دی تانک ما قرارداد دولتی قماندانی امیر هم داره دیگه بسیار خوب. همین چیزا سابق مردم شکایت داشت میگن که تیل بالا رفتن. حالا در روزای فعلی در روزای جاری نرخ تیل چطور است؟ پایین آمد؟ نرخ تیل خوب است. نرخ تیل خوب است. دیزل تقریبا 7 روپیه پایین آمده است. پترول 1 روپیه پایین آمده است. خوب تر شده نرخ تیل. برای روز چند بود و امروز چند است؟ برای روز تیل دیزل خوبش 70 روپیه بود. پترول 92 63 روپیه بود. فعلا شکر الحمدلله که پایان آمده نرخ تیل. نرخ برای شما کدام ادارات میده؟ نرخ ما را دیگه از طریق احصایه میاد. از طرف شهروالی و چی شد مواد نفتی؟ مواد نفتی. بسیار خوب بسیار خوب. چطور است اینجا وضعیت امنیتی چطور است؟ شما خود حالا ترس نداره در سابق خود کاروباریا بعد از دیگر کار کردن میتونه ساره شب روز خدمات دارید؟ نه شکر خدا شب تا صبح خدمات 24 ساعته فعال می باشه. چند نفر کارگر دارید در اینجا؟ تقریبا 6 کارگر داریم. برای مردم رسیدگی که نمیتونید؟ شکر الحمدلله. آسان نیم دیگه. فعلا اداره شهروالی گفته است که ما اقدام میکنیم به خیر بسودی ها. یعنی منتظر است؟ منتظر. پیام ما همیست که در سطح کاپیسا فعلا تیل خراب نیست در هیچ جایش ولیکن تیل ما ضمانتی است. تیل ما 100% ما ضمانت میکنیم از تیل ما نرخایش هم خوب است و برق از کجا میکنید؟ رو بدارم برق دولتی است یا سولار دارید شما؟ والا برقای دولتی است و برقا استفاده نمیگیم چون نمیباشه جنراتور داریم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمام همکارانتان. خوش آمدین به ولایت زیبای کاپیسا. انجینر محمد رفیق محبزاده هستم. هیئت نظارت شرکت خدمات پولی ریگروان کاپیسا. خدمات ما طوری بوده که به خواست مشتریا و به اساس تقاضای دوستا و این ذهنیتی که برای ما ایجاد شده ای است که ما بتانیم به بسیار وجه احسن، به بسیار وجه خوب به تمام هموطنهای خود یک خدمات و یک بخش مالیشانه ما بتانیم که خدمت بکنیم برشان از طریق حواله، از طریق ارسال دریافت پول و تحت تمام قوانین شرایط در افغانستان بانک ما فعالیت خود آغاز کردیم و به مردم خود مصدر خدمت شده ما خدمت میکنیم. انگیزه تقاضا و همکاری دوستا بوده که ما در این عرصه تانستیم که در قدم نخست و قدم اول به همکاری دوستا و به اساس تقاضا و به اساس لزوم دید شرایط وقت ما تانستیم که همی خدمت بر مردم خود بود. در قدم نخست کسی که در صرافی میره شرایط خاص خود داره. یکی از شرایط مهم از این
داشتن پول میاری در افغانستان بانک است. اونمو پولی را که در افغانستان بانک یک شرایط خاص برش تعیین کرده که این قدر مقدار پول در بدل تضمین مثلا در افغانستان بانک تعیین کرده که این کسی که میخواد خدمات پولی عرضه بکنه برای مردم خدمات پولی ایجاد بکنه یا یک خدمات پولی را جور بکنه باید او اینم یک معیار پولی را که اونا تعیین کردین باید اونمو را در قدم نخست داشته باشه و او را تحویل در افغانستان بده در افغانستان بانک بده و در افغانستان بانک طور تضمین او را پیش خود نگه میداره. بعد از او بر از این نفر جواز میده و فی الحال فکر کنم که جوازها هم بند است و جواز هم دیگه برای کسی توزیع نمیده. پول اصلی و پول جعلی در قسمتش چند تا علائم داره. یک علائمش همین قسمت زرورق همین پیسی افغانی که هسته چی 500 باشه چی هزاری باشه یک قسمت زرورقش هست. اینی زرورق از ایره که هر چقدر پیسه کنان باشه وقتی که ما شما میبینیم اگر پول اصلی باشه به شکل افرنگ دیده میشه و اگر پول جعلی باشه هیچ وقت به شکل افرنگ دیده نمیشه و به یک شکل بسیار خفیف و ساده معلوم میشه. یک علائمش دیگه علائمش در قسمت واترمارک یک قسمتی از پول واترمارک میگن. در اون قسمت واترمارک پول وقتی که ما شما میبینیم در پول جعلی همو مقبره میرویس نیکه به وضوح دیده نمیشه. اگر در پول اصلی باشه بسیار به وضاحت ما شما دیده میتونیم که فرق شده. در قسمت واترمارک از یک مقبره میرویس نیکه است در اونمو چیز به وضاحت دیده میشه. در قسمت واترمارک در تقلبی دیده نمیشه. قسمت شفافیت کارتان چقدر صداقت می‌کنید؟ الحمدلله و المنه شرکت خدمات پولی سروری ریگروان کاپیسا یا سروری گروپ لله الحمد به بسیار وجه است. به بسیار یک پیشانی باز و بسیار یک اخلاق خوب با تمام مشتری ها برخورد میکنه. اگر کدام مشتری که شکایت داشته باشه علنا ما بخش داریم که به شکایت مشتری عاجل پاسخ میگه و همون مشکلاتش به سر وقت حل میکنه. فرض خداوند تا امروز الحمدلله هیچ یک کسی نبوده که از ما شکایت بکنه در قسمت داد ستود پول در قسمت معاملات خود و الحمدلله یک نام نیک در این بسته ساحه کاپیسا انشاءالله به فضل کرم خداوند ما کسب کردیم و یک بسیار جای افتخار است. ما به این افتخار میکنیم. الحمدلله اداره محلی به فضل خداوند بسیار خوب همکاری میکنه. آمریت حوزه دیبالی قماندانی امنیه کاپیسا همیشه وقت در صورت با ما گفتیم در صورت مشکل با ما تماس بگیریم ولی لله الحمد بسیار امنیت خوب است. ما راضی هستیم. هیچ نوع مشکل امنیتی وجود نداره. هیچ نوع مشکلات در صرافی در داد ستود پول تا فی الحال فضل خداوند در این مدت برای ما پیش نشده که ما با کسی ارتباط بگیریم یا یو خسلی کافر بلخوا عمری غازیان نن بمعلومی گزار کم خچی بیل میدان نن بمعلومی گزار کم خچی بیل میدان یو خسلی کافر اسم عبدالمحفوظ است، فرزند احمد شاه، ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب. فعلا آمر سپورت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا است. قماندانی های امنیه ولایت در بخش خود یک آمریت سپورت دارند. دیگه در قطعات ما نداریم، نه در ولسوالی هاست، نه در حوزات، نه 5 حوزه امنیتی داریم، نه در ولسوالی هاست. بله. صرف در قماندانی های امنیه یک بخش سپورتی آمریت سپورت دارد در مربوط مدیریت تعلیم تربیت. آمریت سپورت مدیریت تعلیم تربیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا. ما در بخش سپورتی یک بخش والیبال داریم، یک بخش کرکت داریم، یک بخش فوتبال داریم. دیگه در مقر قماندانی امنیه ولایت کاپیسا بعد از ادای نماز دیگر الا نماز شام یک تایم والیبال هماروزه روزمره به پیش برده می شود. همین سپورت در ذاتن باعث صحتمندی و تندرستی و سلامتی پرسونل میگرده. سپورت دیگه امی در داخل قماندانی امنیه ولایت کاپیسا
یک تایم والیبال که با شمول عامر صاحب امنیت ولایت کاپیسا با شمول از کارمندایی که هستند بعد از ادای نماز دیگر روز هماروزه بعد از ادای نماز دیگر الا نماز شام اینجا والیبال میشه. مدیر تعلیم تربیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا که مولوی صاحب عبدالمالک صابر است، بسیار یک شخص جهادی، بسیار یک شخص متدین، دیگر بسیار یک خلاص دیگر بسیار یک آدمی است که در راسا که از چندین شهیدا داد است، زخمی‌ها داد است، زحمات کشیده است، بسیار مشکلات فراوانی را متحمل شده است. قماندان صاحب امنیت چندین بار به ما اجبار داد که شما مکتوب صادر کنید به تمام قطعات و جزدام‌های ولایت کاپیسا که در رابطه با تطبیق یونیفرم. ما یا مکتوبا را نوشته کردیم، تکثیر کردیم در 5 حوزه امنیتی و 6 قماندانی‌های امنیه. مکتوبا را صادر کردیم در رابطه با یونیفرم که باید یونیفرم مجاهدین بسیار منظم باشد، بسیار رول عمده داره بگیره. کسی که تخلف میکنه چی در مقابلش میشه؟ کسی که تخلف کنه با پنجه قانون سپرده میشه. برخورد قانونی هم روش میکنیم، میاریمش داخل قماندانی. اول توصیه میکنیم بعد از چرا یونیفرم که اساس یک نظام است چرا نمیپوشیم؟ کسی تخطی نمیکنه ای باره. ماری غازیان نن به معلومیږي زر کوم خوشي بیلی میدان نن به معلومیږي زر کوم خوشي بیلی میدان یو خدا کړشتا بن کو بل خدا تکبیر ناری بل خدا تکبیر ناری. بسم الله الصلاة والسلام علی رسول الله. ما بعد مولوی فضل حق خلال د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. وکیل خان د کاپیسا ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر په صفت باندې دلته دنده اجرا کوم. زمونږ د راتګ نه مخکې الحمدلله دلته ښه کارونه شوي دي. مدیریت کې اکثر جنایي مدیریت خو دا یو مسلکي مدیریت دی، ټول بخښونه اکثر مسلکي بخښونه دي. دلته ساده خلک نه مشته دی، خو زمونږ د راتګ نه مخکې دلته الحمدلله موږ پرې ډېر زیات خوشحاله یو. ښه په اخلاص او په دیانت باندې خپل وظایف یې سرته رسولي دي. او چې کله موږ رالو په ټولو ولسوالیو باندې په حوزاتو باندې وګرځېدو، د عامو خلکو سره، د علماو سره، د سپین ږیرو سره، د خپلو ملګرو سره لیدل وکړه. خپل هغه دفترونه چې زمونږ د مرکزي د مدیریت نه بهر په ولسوالیو او په حوزو کې امریتونه دي، د ټولو سره لیدل کتل وکړه. موږ ورسره خپلې خبرې شریکې کړې، موږ له اطمینان راکړه، موږ ورله کارونه وکتل. او په دې لنډو ورځو کې هم د قمندانۍ د رهبرۍ لاندې شپږ مدیریتونه او د تېره هفته کې په ټولو ولسوالیو او په حوزو باندې موږ بیا هم وګرځېدو، د هغې کارونه مو کتل. موږ چې خوشحاله یې، الله دې پرې خوشحاله شي. جنایي خو داسې مدیریت دی، داسې مسؤلیت دی چې انسانان چې په دې ځمکه باندې آباد دي او دنیا آباد دی، هغې پورې ختمول امکان نه لري. کم ملکونه چې نظامونه یې کمپیوټرایز دي هلته هم نه ختمیږي. خو زمونږ افتخار او فخر په دې دی چې د اسلامي امارت مسؤلین که هغه په هر بخش کې که جنایي وي، امنیتي وي، په وخت او په زمان سره چې کوم ځای کې پیښه پیدا شي رسیدګي ورته په ټیم باندې په وخت باندې کوي، که شپه یې که ورځي. زمونږ ټول پرسونل الحمدلله 40 ساعته خپل مسؤلیت ته متوجه دي. او په ابتدایي وختونو کې یو څه ملګري چې نوې راغلي مجاهدینو، هغوی په مسلک باندې نه پوهېدل. اوس الحمدلله په هر بخش کې، که هغه د بررسۍ بخش دی یا د کشف بخش دی، امریت دی وغیره، چې څومره امریتونه دي، خپلو کارونو باندې الحمدلله ډېر ښه پوهېږي. او هغه نوي خلک چې څوک راغلي وو هغې د مسلک سره اشنا شوي دي. او زموږ نور هم دا توقع ده چې وخت د تېرېدو سره به د خپلو کارونو سره ښه اشنا کېږي او خپل کار ته په وخت او زمان سره الحمدلله موږ د ملګرو نه ډېر زیات خوشحاله یو.
موږ چې خبرېږو یوه پیښه په بل ولایت کې یوه ښځه او یا سړی وتښتي دې ولایت ته راشي یا زموږ د ګاونډ کې پروان پنجشیر په ټیم باندې 2 ورځې پکې نه تېر شوي چې ملګري ورته رسیدګي وکړي خلک ګرفتاره شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. مشکلات الحمدلله د تشویش وړ مشکلات په کاپیسا ولایت کې نشته دی. بس زموږ لایحه وظایف دا دي چې کوم ځای کې پیښه وشي هغې ته په وخت باندې ځان رسول او د مشکلاتو د جنایي پیښو دا هم زموږ مسؤلیت دی چې د پیښې نه مخکې موږ وقایه وکړو، د جرمونو مخه ونیسو چې کوم ځای کې احتمالات وي هغه ځای ته ورسیږو او د خلکو سره د سپین ږیرو سره زموږ د فخر ځای دا دی چې ولسونه موږ سره دي. په وخت باندې د شپې 12 بجې زموږ ټلیفونونه ورته خلاص دي او ولس هم موږ سره اوږه په اوږه باندې د هغه شینکي 5مې حوزې نه نیولې د کوبنه پورې او د مرکزه پورې او د نجراوه پورې ټول خلک موږ سره سپین ږیري علما موږ سره په رابطه کې دي، موږ سره همکار دي او چې کله سپین ږیري او علما او ولس قوم چې موږ سره ولاړي زموږ نظام به انشاءالله نور هم ترقي کوي او مخ وړاندې به ځي. او تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه د ولس او د امارت په منځ کې چې کومې فاصلې دي دا زموږ شعار دی چې دا به موږ ختمو او ختم کړي دي. موږ خلکو له بار بار اطمینان ورکړی دی چې امارت د تاسو نه جدا نه دی، امارت ستاسو د بچو نه جوړ دی، حکومت ستاسو د بچو نه جوړ دی او ستاسو د قربانیو نتیجه ده چې امارت دومره کامیابۍ ته په تش لاس باندې ورسېده. دلته 48 ملکونه راغلي خو افغانستان خلک یې کنټرول نه کړه. خو چې کله اسلامي امارت الله رب العالمین زموږ او ستاسو د خاورې واک اسلامي امارت مجاهدینو له مشرانو له واک ورکړه د ولس د همکارۍ د وجنه هغه مشکلات چې 48 ملکونو د ناتو سره د امریکایانو چې کنټرول نه کړه هغه مشکلاتو ته اسلامي امارت مسؤلینو رسیدګي وکړه او الحمدلله نن په ټول هیواد کې سرتاسري امن دی او جرمونه هم د مخکې په نسبت باندې ډېر راکم شوي دي. که لږ لږي هغه هم د تشویش وړ جرایم په دې علاقه کې نشته. یو خوا د قیصر تاریخ بل خوا د غالي عثمان نن به معلومیږي زار کم خوا چې بیلي میدان نن به معلومیږي زار کم خوا چې بیلي میدان یو خوا صلیب کافر بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالفتاح، شبکه فایز د کاپیسا ولایت امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو عملیات مسؤل یم. د کاپیسا ولایت امنیه قومندانۍ په 6 ولسوالیو کې او 15 امنیتي حوزو کې الحمدلله امنیت برابر ده، هیڅ مشکل نشته. ولسي خلک شپه او ورځ کولی شي چې د خپل چارو پر مخ بوځي او زموږ امنیتي پرسونل د په خدمت کې ده. هیڅ ستونزه او مشکل په 6 ولسوالیو کې 15 حوزو کې نشته. د کاپیسا ولایت امنیه قومندانۍ رهبرۍ حاجي ملا عبدالسلام حسیني چې د کاپیسا ولایت امنیه قومندانه د امنیت مسؤول ده، دی د ورځني چارو کې د خپل د دفتري کارونه د ولس کومه مراجعه څه کوي، عرایض راوړي، مکتوبونه دي، دی د ورځني چارو د خپل دفتر کې مصروفوي د ولس په خدمت کې او د خپل 6 ولسوالۍ امنیه قومندانۍ 15 امنیتي حوزې کومه مکتوبونه سره راځي، کومه مشکلات ستونزې سره راځي هغه ته هم رسیدنه کوي او همیشه د مازدیګر د رسمیاتو نه وروسته دی خپله په پرسونل سره ګزمې ته وځي، د شپې لخوا کمین لپاره هم وځي، ګزمې دپاره هم وځي، د ولسي کومه مجلسونه چې هغه کې هم ګډون کوي، د ولسي ستونزو او مشکلاتو ته هم رسیدنه کوي. یعنې ویلی شو په ټوله کې د مازدیګر نه تر سهار نږدې پورې په مختلفو ولسوالیو کې، په شهرات کې، په لرې پرتو سیمو کې خپله ګزمه کوي، د ولسي ستونزو او مشکلاتو چې د شپې لخوا نه وي هغه ته هم رسیدنه کوي. د خپل پرسونل قطاع په ولسوالیو کې حوزو کې موجود دي هغه نه هم څارنه کوي، په عمومي شعرا کې هم ګزمې ترسره کوي. یعنې د رسمیاتو نه غیر دی شپه د ګزمو پیرو دپاره خپله ساحو ته وځي، ټول ولسوالیو کې ګزمه کوي.
په ټوله کې ویلی شو چې د کاپیسا ولایت مسؤلین جناب والي صاحب، جناب قمندان صاحب او نور رئیس صاحبان، رئیس استخبارات یا د علماء شورا ریاست او تعقیب فرامین محکمه، دا په ټوله کې د کاپیسا ولایت مسؤلین د ولس سره یو ښه تعامل لري، د ولس ستونزو ته په وخت رسیدګي کوي. ولس کوم مشکلاتو ستونزې سي لرې پراتو سیمو کې که هغوی دلته راځي دلته ورته رسېدنه کوي، که هلته احیانا ضرورت کېږي دوی هلته خپله ورځي. یعنې ولس سره ډېر یو ښه نیک تعامل لري. نو که دلته هغوی راځي موږ ته مراجعه کوي، وخت په وخت د هغوی ستونزو مشکلاتو ته د دوی له طرفه رسیدګي کېږي. دا خپله دا معنا لري چې یو ښه روابط د ولس سره شته. ولس طبیعي ده چې په هر ځای کې په هر سیمه کې د خپله امنیتي ځواکونو سره همکار پاتې شوی، همکاري کوي که په یو منطقه کې خدای ناخواسته یو ستونزه او مشکل وي په وخت سره. او بلکل د افغانستان اسلامي امارت چې کله نه حاکم شوی، عدالت په ټول ځایو کې تأمین ده، بلخص په کاپیسا ولایت کې زمونږ دروازه څلېرویشت ساعته د خلکو پر مخ خلاص ده. د خلک ستونزې او مشکلات چې د تېرې ادارې لا پاتې وو هغو وخت کې حل شوي نه وو، چا تعقیب کړي نه وو، هغه خلک مراجعه یې کړي په سلهاوو موضوعاتو، دلته زموږ لخوا تعقیب شوي، دوسیه ورته جوړه شوې، محکمو ته حواله شوي او کومه شی چې شریعت وایي هغه پرې تطبیق شوي دي. دا واړه مسایل چې د ورځني چارو کې خلک ورسره مخ کېږي، هغه راځي موږ ته مراجعه کوي، هغه عریضه کوي، هغه عریضه تعقیبېږي، احکام کېږي او قمندان صاحب یا د حوزې امر یا د ولسوالۍ قمندان صاحب هغه باندې احکام لیکي، هغې باندې بلکل په وخت سره اجرات کېږي. چاته ادارې لخوا یا ټلیفون ورته کېږي، عادي ټلیفون صاحب جلد پسې راغلی هغه خپله راځي ادارې ته حاضر کېږي. دا خو الحمدلله اسلامي نظام ده، دې نه څوک سرغړونه نه کوي، احترام دی. د قمندان صاحب احکام چې موږ په لرې ځای کې سالسای ولسوالۍ د سکین درې ته هم چې موږ یو پالشه د قمندان صاحب زموږ هلته ماموریت د سم ته ولیږو هغه په سترګو سر باندې اجرا کېږي. او ډېری وخت فکر وکړه چې د والي صاحب لخوا نه موږ ته کوم هدایت یا امر کېږي یا احکام یا ورقه یا مکتوب راځي په ډېر ښه وجې سره په وجه د احسان سره هغه اخیستل کېږي، هغه باندې اجرات کېږي او موږ چې هر ځای پورې لیږو هغه تعقیب کوو، هغه موضوع سرته رسوو. په ټوله کې اوس په ټولو اداراتو کې خصوصا په نظامي اداراتو کې چې هغه قمندانۍ ده، یعنې ضرورت دا ګڼل کېږي چې 24 ساعته باید اداره، شعبه د الکترونیکي وسایل برق سنبال اوسي. هغه موږ اوس د تعمیراتو مدیریت لخوا همیشه جنریټرونه یا د تیلو اکمالات ده، که د برق سیستم ده، موږ انجینران لرو په ټولو ولسوالیو کې، حوزو کې، قمندانۍ کې. یعنې داسې ویلی شو چې 10 دقیقې موږ پرته له برقه د اداري کارونه مخ ته نه وړو. اوس هر څه برابر دی، ځکه که تا د نظامي 24 ساعته باید فعاله اوسېږي، که کمپیوټر کې مکتوب لیکل کېږي، که شفر لیکل کېږي، که ضرورت کېږي، هر شی ماشاءالله په ټولو ولسوالیو کې فعاله دي. د فتح نه وروسته زموږ ورکشاپ الحمدلله فعاله ده. زموږ مستریان چې په ورکشاپ کې مسؤلیت لري تر اوسه پورې ویلی شي فتح نه په سلهاوو اراده رنجرې موټرې، هاموي، انټرنشنلونه څه تخریب شوي وو یا خراب شوي وو، هغې دپاره پوره توجه شوی، رسېدنه ورته شوی. په ټولو ولسوالیو کې زموږ دا وسایط فعاله دي، په ولسوالیو کې فعاله دي، په شارع کنډک کې فعاله دي، خپله قمندانۍ کې فعاله دي. اوس وخت ناوخت که احیانا د تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي زموږ ورکشاپ فعاله ده، پوره ورته رسېدنه کوو. موږ په تېر کال کې یو تخصیص هم راغلی و زموږ لپاره 4 میلیونه افغانۍ وه، هغه کې موږ تقریبا 150 اراده موټر چې ټانګونه پکې شامل وو، انټرنشنل هم پکې شامل وو، رینجر هم پکې شامل وو، هغه باندې موږ 150 اراده موټرونه ډېر پکې ترمیم کړ، هغه هم د کار دپاره ولسوالیو ته لیږلي. اوس هم ورکشاپ فعاله ده، وخت ناوخت احیانا عادي لږ ستونزې وي. دا طبیعي خبره ده چې یو ټولنه کې انسانان ژوند کوي، خامخا جنایي پېښې پکې وي، یا به د پولیو پټي په سر وي، یا به د حقوقي مسایل، یا د پخوا وخت نه دښمني وي. نو نظام هم دې لپاره ده چې د ټولنه کنټرول کړي، نظم یې ورته رسېدنه ورته وکړي. د پخوا په پرتله باندې موږ ویلی شو چې د جنایي جرمونو کچه الحمدلله ډېره ټیټه شوې ده. مثلا
د تیر کال په پرتله باندې زموږ اوس محاسبه وکړو تقریبا 70 سلنه جنایي جرمونه ټیټ شوي دي، کچه ټیټه شوې ده. هغه مسایل چې شته دي، یا به د حقوقي مسایل وي، یا به د کورنۍ ستونزې موضوعات دي، یا به د پولو پټي موضوعات دي، یا به د ترافیکي پیښې موضوعات دي. هغسې واړه مسایل شته. نو دا طبیعي ده چې په ټولنه کې انسانان ژوند کوي، خامخا د موضوعاتو سره به مخ کېږي. د فرمان په اساس باندې د فتح نه وروسته چې عفوه شوې ده په افغانستان کې، بالخصوص په کاپیسا کې هغه مقامات، هغه جنرالان چې د تېرې ادارې ول بیرته راغلي، د خپل په کورونو کې ژوند کوي، د خپل د ورځني چارو ته رسېدنه کوي. حتی زموږ ته کله کله راځي، ته مراجعه هم کوي که ستونزې لري، که مشکل لري. یو ښه نیک رابطه هم ورسره شته، تعلق هم ورسره ساتل شوی چې نه ورته څوک خنډ جوړوي، نه ورته کوم مشکل جوړوي. هغه یو نیم موضوعات چې ول یا به د بیت المال اسلحه ورسره وه، یا به د بیت المال وسایط ورسره وه، هغه یې په ډېر وجې ښه طریقې سره راوړي، موږ ته یې سپارلي دي. او زموږ لخوا همیشه د قمندانۍ لخوا هغو ته اطمینان ورکول شوی، زموږ لخوا نمبرونه ورته ورکول شوي، څوک اذیت و ازار نه کوي، څوک یې قید نه کوي، څوک یې بېځایه ونه غواړي، تکلیف ورته ورنه کوي، هغه ورته شوی. هغوی ارامه د خپل ژوند مخالفین نه دي؟ نه الحمدلله. اوس راځي موږ سره مجلس هم کوي، خپل وخت نه وخت پوښتنه هم کوي. زموږ ولسوالیو ته سفرونه لرو، موږ ورسره وینو، قومي ناستې ورسره وینو، هېڅ مشکل نشته. الحمدلله ارامه د خپل ژوند مخ ته کوي. نوم مې قاري صاحب معراج الدین دی. معراج الدین وروره، دا راته وایه چې دغه د شارع قطعې پوستې چپاټونه تا په لاره کې ولیدل؟ و بالکل. څنګه ول د دوی برخورد، د دوی هغه شکر الحمدلله بس جوړ دی، مشکل شی نشته. څو بجې د شپې دي؟ د شپې ساعت شپږ نیمې بجې. شپږ نیمې؟ شپه ورځ تاسې ګشت و ګزار کوئ په دې لاره؟ و بالکل. دلته کوم چې نه راغلی چېرې ځې؟ موږ د شارک نه راغلو، بیرته ځو روان یو ځای. چېرته؟ ځای ته روان یو، لکه کور ته بیرته ځو. یعنې د شپې لخوا تاسې تشویش نه لري؟ نه دلته هېڅ مشکل نشته. خوشحاله یې؟ الحمدلله. او بالکل په قانون او په ښه یونیفورم باندې سمبال دي؟ او بالکل، هغه هېڅ کوم مشکل. ډېره مننه. خیر وروره ستړی مه سې. جوړ بخیر. نوم دې چېرې؟ شیراز. څنګه د شیراز وروره د پولیسو برخورد خلکو سره څنګه ده؟ بالکل صحیح روان دی، بالکل صحیح ده. داسې مسلکي تلاشي وکړله؟ هو بالکل صحیح. خوشحاله یې؟ د نظامیانو غیر نظامیانو دپاره ټول یو قانون دی. یعنی دوی په دغه لباسونو چې دوی په دغه بالکل په نظامي لباس باندې مجهز دي. یعنی تاسې ډار نه لري؟ نو تشویش نه لري؟ نه هېڅ ډار، هېڅ مشکل نشته. ماشاءالله. هر یوس مقاید نختا وړاندې د زماري په شان، نن به معلومیږي زر کوم خوشي بیل میدان، نن به معلومیږي زر